ولې ډیری خلک دغسې دي چې یو کور اخلي بیرته هغه کور په کرا ورکوي، یا مثلا یو سټور اخلي یو دکان اخلي بیرته په کرا ورکوي. همدغسې دوی خپل ټولنه رهبري کوي، یو ځل یو کس سره مرسته کوي، بیا ځي بل سره مرسته کوي، بیا بل سره مرسته کوي، او یا 10 کسه 15 کس سره یو ځای کېږي او دوی خپله ځان ته یو کمیونټي جوړوي او دغه کمیونټي بیا په ګډه ځي په یو برخه کې پانګونه کوي، یو ځای کې 2 ځای 3 ځایونو کې پانګونې کوي، بیا د هغه نه دوی ته پاسیف انکم راځي، پیسې راځي. دوی ممکن په نورو کارونو کې بوخت وي ولې دغه تعمیراتو څخه دوی ته پیسې راځي. نو زما هدف هم دغه دی چې زه وکولی سم خپلو افغانانو سره کار وکم او دوی سره متحد کم، 15 کسه 10 کسه 15 کسه دوی سره یو ځای سي او دوی ته مشوره ورکړم چې دغه ځایونو کې مناسب دي، دوی باید پانګونې وکړي، ځای واخلي او بیرته په کرا ورکړي. 2 ګټې لري، یو دا ده چې ځای واخلي په کرا ورکړي، د کرا نه استفاده کوي، ګټه ترې پورته کوي. دوم په امریکا کې ریل اسټیټ د وخت په تېرېدو سره د قیمت لوړیږي.